په ulearner.com کې زده کړې کول غواړئ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته انشاءالله ښیم چې څنګه کولی شئ تاسې په ulearner.com کې ثبت نام وکړئ، ځان رجسټر کړئ او خپلې د خوښې کورسونه شروع کړئ یا پیل کړئ. تر ټولو لومړی به موږ وایو چې څنګه کولی شئ تاسې ulearner.com پلیټفارم پیدا کړئ، یعنې په کومو لارې تاسې پیدا کولی شئ. دویم به موږ وایو چې څنګه کولی شئ ساین اپ وکړئ، یعنې له کوم ځای نه شروع کولی شئ، یعنې ځان به څنګه ثبت کولی یا رجسټر کولی شئ. دریم به مونږ وایو چې څنګه کولی شئ چې کله چې تاسې ځان ثبت کړه څنګه به سیسټم ته داخلېږي یا څنګه به پلیټفارم ته داخلېږي چې تاسې کورسز شروع کړئ. څلورم به مونږ وایو چې څنګه کولی شئ چې تاسې د خپل د خوښې کورسونه پیدا کړئ. همدارنګه پنځم به مونږ وایو چې څنګه کولی شئ سبسکرپشن فی یا منتلی یا همدارنګه انول فی تاسې یا د فیس د کورسونو چې کوم د تاسې ورکړئ. همدارنګه په آخر کې یا په شپږم به مونږ وایو چې په کومو لارو یا په کومو طریقو تاسې د سبسکرپشن فی یعنې د میاشتې یا کلنۍ پیسې ورکولی شئ. سلام، خالد دانشیار یم. په دې ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ تاسې په ulearner.com کې خپلې زده کړې شروع یا پیل کړئ. تر ټولو لومړی به مونږ وایو چې څنګه کولی شئ تاسې ulearner.com پلیټفارم پیدا کړئ. کیدای شي تاسو ته یو ملګری دوست یو لینک درولېږي، د کورس لینک درولېږي یا د پلیټفارم لینک درولېږي. نو که چېرته تاسې موبایل کې په میسنجر کې درولېږي یا په وټساپ کې درولېږي، تاسې به په هغې لینک باندې کلیک کوئ، تاسې به پلیټفارم ته همغلته به تاسې رسېږي یا به تاسې ته پلیټفارم راښکاره کېږي. دویمه طریقه یې دا ده چې تاسې په ګوګل کې سرچ کړئ. ګوګل چې سرچ انجن ده تاسې به ګوګل خلاص کړئ، براوزر ته به ورشئ، ګوګل به خلاص کړئ، په هغې ځای کې به ولیکئ چې ulearner.com یا خپله ulearner چې تاسې ولیکه. په تر ټولو نه لومړی د ulearner.com پلیټفارم یا ویب سایټ تاسو ته راښکاره کېږي. دریمه طریقه دا ده چې تاسې به په سرچ بار کې یا په URL بار کې به تاسې www.ulearner.com خوښه مو دا ورسره لیکئ او که نه، خو که ته نه ulearner.com تاسې ولیکئ هم تاسو ته راښکاره کېږي یا راخلاصېږي. ښه، اوس به انشاءالله وایو چې څنګه کولی شئ تاسې خپل ځان په ulearner.com کې یا د کورسونو لپاره ثبت کړئ. د هغې لپاره زه خپل د کمپیوټر سکرین ته راځم تر څو پورې چې تاسو ته په عملي ډول باندې وښیم چې څنګه کولی شئ تاسې ځان ثبت کړئ. په کمپیوټر کې به تر ټولو لومړی تاسې براوزر اوپن کړئ. زه راځم ګوګل کروم ته. په دې کې پلیټفارم ما تیار اوپن کړی ده. د اوپن کولو طریقه هم لکه څنګه چې ما تاسو ته وختي وښودله، په همغې ډول باندې تاسې خلاصولی شئ. په دې کې دغه زموږ لومړی صفحه یا هوم پیج ده. په دې کې به زه دلته راځم، په ګیټ سټارټډ فار فری بټن باندې کلیک کوم. ښه، کله چې دغه فورما تاسو ته خلاصه شي، په دې کې تر ټولو لومړی تاسې نه نوم غواړئ. نوم به زه ورکړم، تاسې به په دې کې مکمل خپل نوم ورکوئ. دلته به تاسې ایمیل ورکوئ. زه راځم ایمیل دلته ورکوم. ښه، په دې کې تاسې نه یوزر نیم غواړئ. په یوزر نیم باید ستاسې خاص وي. زه راځم دلته یو یوزر نیم ورته ورکوم، ون به هم ورسره ولیکم، کیدای شي ما مخکې ځان رجسټر کړی وي. له دې وروسته تاسې نه پاسورډ یا پټ نوم یا شفر غواړئ. تاسې به دلته یو پاسورډ ورته ورکړئ. همدغه پاسورډ چې کوم دی کې تاسې ولیکئ دا به دلته تکراري بیا ولیکئ او په آخر کې به تاسې ساین اپ بټن باندې کلیک وکړئ. ښه، کله چې تاسو ساین اپ بټن باندې کلیک وکړه، تاسې به د ساین ان پیج ته راوړي. یعنې کله چې تاسې داخلېږئ د کوم پیج نه یا د کوم ځای نه چې تاسې داخلېږئ پلیټفارم ته، تاسې هغې ته پخپله راوړئ. نو دلته دا ایمیل ما زه ورته ورکوم. دلته راځم ایمیل مکمل ورکوم. په دې کې کوم پاسورډ چې ما په ساین اپ کې ورکړ، یعنې کله چې ما خپل اکاونټ جوړو په هغې کې ما ورکړ، همغه پاسورډ دې کې ورکوم. ښه، اوس مونږ څه شی شو، د سټوډنټ هغه لومړی پیج ته مونږ راغللو. په دې کې تاسو ته ټول کورسز راښکاره کېږي. تاسې به د خپلې خوښې کورسز له کوم ځای نه پیدا کوئ، تاسې به د دې فرنټ پیج یا د هوم پیج نه یې پیدا کولی شئ. په دې کې ګورئ مختلفه کورسز اپلوډ شوي دي. تاسې که چېرته راځئ دلته یو کورس باندې کلیک کوئ، نو په دې شکل باندې دغه کورس تاسې ته خلاصېږي. په دې کورس کې د هر یو کورس هغه لومړی ویډیو یا انټروډکشن ویډیو یا د معرفت ویډیو به تاسو ته خلاصه وي، خو دغه نورې ویډیو ګورئ تاسو ته دلته قلف ښکاره کېږي، یعنې ټول لاک دي. دا د دې په خاطر باندې تر څو چې تاسو د میاشتنۍ یا کلنۍ فیس نه وي ورکړی، نو تاسو ته به دغه نورې ویډیو یا نور درسونه نه راښکاره کېږي. همدارنګه دلته کولی شئ تاسو د کورس ټایټل وګورئ، همدارنګه ډسکرپشن یې وګورئ، ریویوز وګورئ، یا د چا له خوا نه اپلوډ شوی دلته د هغه کس نوم کتلی شئ، پروفایل یې مکمل کتلی شئ، یا دا فالو کولی شئ. له دې ځای نه زه راځم دا له دې څخه فالو کوم. همدارنګه تاسې کولی شئ چې دغه استاد یا دا کوم چې دوی کورس اپلوډ کړی ده دوی ته تاسې میسج هم کولی شئ. زه راځم اوس که چېرته تاسې په دې دویم ویډیو باندې کلیک کوئ،
په دې کې تاسو ته راښکاره کېږي چې سبسکرایب ټو یولرنا، یعنې تاسو یولرنا ته میاشتنی یا کلنی فیس ورکوئ. زه راځم په دې بټن باندې کلیک کوم. کله چې ما په دې بټن باندې کلیک وکړم ما پرایسینګ پیج ته راوړي، یعنې د کوم ځای نه چې زه میاشتنی یا کلنی فیس ورکوم. په دې کې تاسو ته یو منثلی آپشن ښکاره کېږي، بل ارلی یا انول آپشن راښکاره کېږي. که چېرته تاسو د میاشتې فیس ورکوئ نو تاسو به په دې کې دا منثلی انتخاب کړئ، او که چېرته تاسو کلنی فیس ورکوئ نو په ارلی یا انول باندې به کلیک کوئ. زه راځم میاشتنی په دې کې انتخابوم. په دې کې هم تاسو ته دوه پلینز درکړي یا دوه چوایسز درکړي دي. یو پکې د لرنر ده، بل پکې د سټوډنټ ده. که چېرته تاسو د لرنر هغه آپشن په دې کې سلیکټډ کړئ یا انتخاب کړئ، په دې کې به تاسو ته یو هغه فیچر ځانګړتیاوې دا دي چې تاسو به سنګل لایبرري، یعنې د یو د پښتو یا دري یا د انګلیسي ژبې هغه کوم کورسونه چې دي هغې ته لاسرسی لرئ. همدارنګه اکسس ټو ډیلز، تاسو به ډیلز ته لاسرسی ولرئ. که چېرته تاسو سټوډنټ آپشن یا پلین په دې کې انتخابوئ، زه راځم دا به په دې کې انتخاب کوم. په دې کې تاسو کولی شئ د ټولو ژبو، یعنې په د یولرنا کې چې کوم ژبو باندې کورسونه دي ټولو ته لاسرسی لرلی شئ. اوس لپاره پکې انګلیسي، پښتو، دري او جرمني ژبې دي، نو په دې خاطر باندې دلته 4 ژبې پکې انتخاب دي. همدارنګه سټارټ یور فری ټریل 3 days چې لیکلي دي، یعنې دا په دې معنا ده چې 3 ورځې تاسو یې وړیا موده لرئ. همدارنګه زه کله چې ما دا انتخاب کړ زه به راشم دغه د لرنر پلین به په دې کې انتخاب کوم. بیا راځم لاندې. په دې کې موږ درته وایي چې سلیکټ پیمنټ میتھډ، تاسو پیپال باندې پیسې ورکول غواړئ او که کریډټ اور ډیبټ کارت. زه که چېرته تاسو پیپال باندې پیسې ورکول غواړئ نو پیپال به په دې کې انتخاب کړئ، او که چېرته ډیبټ کارت یا کریډټ کارت په واسطه باندې تاسو پیسې ورکول غواړئ نو په دې کې به کریډټ کارت یا ډیبټ کارت آپشن انتخاب کړئ. خو د پیمنټ میتھډ څخه وروسته دلته موږ یو بل آپشن موږ ته ښکاره کېږي چې ډونیټ 0.25 فار چیریټي. د چیریټي لپاره وي تاسو دومره ډونیشن یا ډونیټ وکړئ، نو تاسو به دا هم په دې کې انتخاب کړئ. له هغې وروسته موږ یو بل آپشن وګورو چې هاو ډیډ یو فرسټ هیر اباوټ از، زمونږ په اړه مو اول ځل له کوم ځای څخه واورېدل. نو تاسو کولی شئ په دې کې دا انتخاب کړئ چې یولرنا کمیونټي، کمپنی اور ارګنایزیشن، بلاګ پوسټ، فیملی اینډ فرینډ. نو تاسو په دې کې یو لیست کې یو انتخابولی شئ. بیا له هغې وروسته به تاسو په دې سټارټ یور فری ټریل ډے په دې بټن باندې به کلیک کوئ. کله چې تاسو هغې آپشن باندې کلیک وکړه نو تاسو به دې پیج ته راوړي، د کوم پیج له لارې چې تاسو کولی شئ خپل میاشتنی یا کلنی فیس ورکړئ. تر ټولو لومړی باید تاسو ایمیل په دې کې ولیکئ. له هغې وروسته تاسو نه کارډ انفارمیشن غواړي. په دې کې هغه 14 یا 15 رقمي عدد چې کوم ستاسو د کارډ باندې لیکلی ده هغه به تاسو په دې کې ولیکئ. له هغې وروسته به تاسو منت یا همدارنګه ایر، یعنې په کوم تاریخ باندې ستاسو کارډ ایکسپایر کېږي هغه به ولیکئ، او په اخر کې به CVC کوم نمبر چې د کارډ شاته لیکلی وي 3 عدده نمبر هغه به تاسو په دې کې ولیکئ. همدارنګه دلته تاسو نیم آن کارډ، یعنې په کوم نوم چې تاسو په کارډ باندې لیکلی هغه تاسو نه غواړي هغه به تاسو په دې کې ولیکئ. کنټري او ریجن به تاسو په دې کې انتخاب کړئ. بیا به تاسو په دې چک باندې کلیک وکړئ او په اخر کې به تاسو د سبسکرایب په بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې بټن باندې کلیک وکړئ ستاسو معلومات به ټول دلته ثبت شي او تاسو به وکولی شئ چې ټولو کورسونو ته لاسرسی ولرئ. کله چې تاسو میاشتنی یا کلنی پیسې ورکړئ نو تاسو به بیرته د هوم پیج ته راوړي یا د سټوډنټ کوم پیج چې د هغې ته به تاسو راوړي. نو هر یو کورس چې تاسو خوښه وي په هغې باندې تاسو کلیک کوئ. زه راځم دلته په دې پبلیک سپیکینګ کورس باندې کلیک کوم. خو اوس وګورئ دغه ټول ویډیوګان یا ټول درسونه به موږ ته خلاص وي، لکه څنګه چې په دې کې به مخکې قلف و نو یا لاک به وي هغه به موږ ته نه ښکاره کېدي. اوس چې زه هر یو درس باندې کلیک کوم نو هغه به ما ته راښکاره کېږي او زه کولی شم چې پلی کړم. نو دا د یولرنا.com کې د ځان راجستر کولو یا ځان ثبتولو طریقه. همدارنګه تاسې وکتل چې څنګه کولی شئ تاسې میاشتنۍ یا کلنۍ پیسې ورکړئ. اوس تاسو ته ښیم چې تاسې په کومو لارو تاسې خپل میاشتنی یا کلنی فیس ورکولی شئ. هغه دوستان چې کولی شي د ماسټر کارډ یا ډیبټ کارډ
یا کوم کارتونه چې دی آنلاین دوی لري یا د پیپال په واسطه باندې دوی پیسې ورکولی شي، خو هغوی کولی شي په آنلاین لکه څنګه چې طریقه ما تاسو ته وښودله په دې طریقه باندې دوی پیسې ورکولی شي. او هغه ورونه او خویندې چې نشي کولی د ډیبټ کارت یا ماسټر کارت یا کوم کارتونه چې دی آنلاین دی یا د پیپال په واسطه باندې دوی پیسې ورکړي، نو دوی کولی شي په افغانستان کې زموږ د بانکي حساب یا د بانکي اکاونټ ته دوی پیسې جمع کړي او موږ ته خپل ایمیل راولېږي، موږ ورته پیډ اکاونټ جوړو چې هغې کې به انشاءالله ټول کورسونه هغوی ته خلاص وي. او هغه کسان چې کابل کې اوسیږي یا کابل ته کولی شي چې زموږ دفتر ته راشي، نو کولی شي ډایرکټ خپل میاشتنی یا کلنی فیس زموږ دفتر کې ورکړي او خپل ایمیل ورته ورکړي چې موږ په هماغه ایمیل باندې دوی ته اکاونټ جوړو. ښه نو دا په ulearner.com کې د درس شروع کولو طریقه. که چیرته تاسو د ulearner.com په اړه باندې نور معلومات غواړئ، نو کولی شئ په ویب سایټ کې ډایرکټ تاسو چیټ وکړئ. همدارنګه تاسو د واتساپ له لارې هم پیغام لیږلی شئ، د میسنجر له لارې هم تاسو پیغام لیږلی شئ، او همدارنګه تاسو کولی شئ په ایمیل له لارې هم موږ ته خپل پیغام راولېږئ. او که چیرې تاسو غواړئ د یولرنا په اړه باندې هر ساعت او هر ورځ نوي معلومات ترلاسه کړئ، نو د یولرنا پښتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، همدارنګه د یولرنا پښتو پیج یا فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ. اوس لپاره په الله مسپارم. سلام علیکم.